د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. په موږ څو مهمو خبرونو ته عمران خان ولسمشر غنی ته وایي په ټول توان هڅه کوم چې د امنیت اوربند تامین شي. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې افغانستان کې د اوربند په تامین کې همکاري کوي. ولسمشر غنی او د پاکستان لومړي وزیر عمران خان تازه په یوه ټلیفوني مکالمه کې په سیمه او افغانستان کې په روان وضعیت خبرې کړې دي. د ارګ له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی په دې ټلیفوني مکالمه کې په هیواد کې د تاوتریخوالي ډېرېدل او وروستۍ جګړې د جدي اندېښنې وړ بللې دي او له پاکستان یې غوښتي چې دلته د اوربند په تامین کې همکاري وکړي. د پاکستان لومړي وزیر هم وروستی تاوتریخوالی خواشینونکی بللی دی او له افغان ولسمشر سره یې ژمنه کړې ده چې په ټول توان به په افغانستان کې د اوربند د تامین لپاره هڅه کوي. د مرکزي اسیا د څېړنو انسټیټیوټ وایي پاکستان او افغانستان د سولې فرصت نه ضایع کوي. پاکستاني او افغان چارواکي باید د سولې او ښو اړیکو جوړولو لپاره له رامنځته شوي فرصت استفاده وکړي. د مرکزي اسیا د څېړنو انسټیټیوټ په یو تحلیل کې ویلي دی په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښې شوي دي او ښه به وي چې پاکستان له افغان سولې سره صادقانه همکاري وکړي. ولسمشر غني د یوه لوړپوړي پلاوي په مالتیا کندهار ولایت ته تللی دی. د راپورونو له مخې هغه به په دې سفر کې د کندهار له ځایي چارواکو، مخورو، قومي مشرانو، ځوانانو او بېلو قشرونو له استازو سره لیده کاته ولري. د دې ترڅنګ به د کندهار وضعیت له نږدې وګوري. ولسمشر د اسمال کندهار ته سفر کوي چې د دغه ولایت په څو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو له څو اونیو راهیسې خونړي بریدونه پیل کړي دي او ترکیه ویلي چې په افغانستان کې به د خپلو ځواکونو حضور 18 میاشتې نور هم غځوي. د ترکیې د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د دغه هیواد حکومت دا پریکړه کړې چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې به یې سرتیري 18 میاشتې نور هم په افغانستان کې حضور ولري. دوی به تر ډیره د افغان پوځ په روزنه او ملاتړ کې ونډه ولري. ترکیې ځواکونه له 19 کلونو راهیسې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې فعالیت کوي. لیدونکو له ملته مننه، ښې چارې.